خبرې د پام وړ مسعود ګربز د منډو ستره پاڼۍ ولوبوله. د افغان توپونکي رحمان الله ګربز ورور د کابل زلمیانو پیاوړي توپونکي مسعود ګربز په خپل وروستۍ لوبه کې د پام وړ توپوهنه وکړه او په یوازې 40 توپونو 100 منډې جوړې کړې. نوموړي په دغه لوبه کې 9 څلوریزې او 8 شپږیزې وهلې او د کابل زلمیانو د بریا بنسټ کېښوده. ګربز له لوبې وروسته په خبرو کې ویلي د لوبډلې موخه دا ده چې په راتلونکو سیالیو کې خپل بهیر ښه وساتي او د بریاو لړۍ روانه کړي. هغه ټینګار کړی چې د لوبډلې هر لوبغاړی باید خپله دنده په ښه ډول ترسره کړي او د ګډې بریا لپاره هڅه وکړي. نوموړي همداراز ویلي چې د هڅه کوي په توپوهنه او وکټ ساتنه دواړو برخو کې خپله لوبه لا پیاوړې کړي. د ګربز وروستی کړنه هم د هغه د خبرو ښه بېلګه وه ځکه نوموړي یوازې په 40 توپونو 100 منډې وکړې او کابل زلمیانو ته یې په 7 وکټو د بریا اسانتیا برابره کړه. د دغه ځوان توپوونکي د بیټینګ په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په کمنټ کې شریک کړئ.